سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ په عمومي ریاضي کې د کسرونو عملیې اجرا کوو. کسرونو په منځ کې جمع، منفي، ضرب او تقسیم دا عملیې به څه ډول اجرا کوو دا به تاسو ته انشاءالله نن په ویډیو ډول سره وښیو. نو زموږ عنوان چې دی هغه د کسرونو عملیه. د کسرونو عملیه کې موږ لومړی د کسرونو جمع وایو. د کسرونو څه شی وایو؟ لومړی د کسرونو جمع. دا د کسرونو جمع کول دوه حالته لري. کوم دوه حالته؟ یو داسې کسرونه دي چې معنا هم مخرجه وي. یو هغه څه کسرونه جمع کول دي چې د هغوی مخرجونه سره یو شان وي، یعنی هم مخرجه، یعنی چې مخرجونه یو شی وي. او دوهم هغه څه کسرونه جمع کول دي چې غیر هم مخرجه وي، غیر هم مخرجه وي، یعنی د کسرونو مخرجونه سره مساوي نه وي. ګورئ اوس زه تاسو ته دا ښایم کوم کسرونه چې په خپل منځ کې د مخرجونو سره مساوي د هغوی جمع کول څنګه کیږي. مثلا تاسو مثال ولرئ 3/5 جمع 1/5، یا مثلا 2/11 جمع 5/11، یا مثلا 2 جمع 1/3 جمع 1-2/3، یا مثلا 1 جمع 1/5 جمع 1-3/5، 1-1/6 جمع 1-3/6. تاسو څنګه کولای شئ دغسې کسرونه چې مثلا مخرجونه یې سره مساوي د دې په منځ کې د جمع عملیه خلاصه کړئ؟ داسې اول له دې دواړو مساوي مخرجونو څخه یو مخرج نیسو، په منځ کې وروسته دا صورتونه جمع کوو. 3 جمع 1 صورتونه جمع کوو، له مساوي مخرجونو څخه یو مخرج لیکو او پر صورتونو باندې د جمع عملیه اجرا کوو. داسې دا مشترک مخرج 5 دا به ولیکو، دا 3 یو کې سره جمع کو دا به سي 4. نو دغه دوه کسرونو د جمع حاصل 4/5 دی. او که تاسو ولرئ مساوي مخرجونه کسرونو جمع ولرئ، تاسو به اول له مساوي مخرجونو څخه یو مخرج ولیکئ او پر دې صورتونو باندې به د جمع عملیه اجرا کوي، یعنی 9 جمع 5. که تاسو 9 او 5 سره جمع کوي دا کیږي 12 پر خپل مخرج 11 باندې. دا د دې کسرونو د جمع حاصل سو. که چیرې موږ کوم ځای کې عملیه اجرا کړه خو دا جواب موجود نه و، یعنی ګورئ دا جواب چې تاسو وګورئ دا یو غیر واقعي کسر دی، صورت چې له مخرج څخه غټ دی. مخکې ما تاسو ته وویل چې څنګه به یو غیر واقعي کسر په واقعي کسر سره اړوئ. یعنی که چیرې دا جواب نه و کولی شي په دا جواب یې نو بیا خامخا یې ګورئ کله چې د یو کسر جواب غیر واقعي راوځي کولی شي تاسو په واقعي شکل یې واړوئ. څنګه؟ تاسو به راخلئ صورت به پر مخرج باندې ویشئ. 12 چې پر 11 ویشم 11 هغه 11 دلته له 2 یو کم کو یو دلته څه نه پاته کیږي. وروسته ما تاسو ته ښوولي وه چې تاسو به باقي پر صورت لیکئ، مقسوم علیه عدد په مخرج کې لیکئ، خارج قسمت په سی برخه کې لیکئ. یعنی دغه کسرونو جمع حاصل چې دی هغه څنګه دی؟ یو صحیح 1/11 د دغه دوه کسرونو د جمع حاصل دی. تاسو ته وایي د دغه کسرونو حاصل وټاکئ. اول به تاسو راځي دغه عددونه به له منځه وړئ. دغه عددونه چې صحیح برخې په معنا هم دي دا به تاسو له منځه وړئ. وروسته به د کسرونو په منځ کې هغه د جمع عملیه چې د هغه به تاسو اجرا کوئ. داسې څنګه به مو دغه عدد له دې کسر سره جمع کوه. تیر درس کې مو همداسې ویلي وه چې موږ کله یو عدد له کسر سره جمع کوو یا منفي کوو، اول د عدد په مخرج کې ضربوو. 2 3 6 که جمع و صورت برخه جمع کوو، که منفي وزن یې منفي کوو. ګورئ 2 3 6 پر 6 چې دا یو جمع کو دا به سي 9 خپل مخرج یې 3 دی. اوس بیا راځئ دا سی برخه به هم د منځه وړئ. 1 3
هغه 3 یو 3 3 له 3 څخه 2 کم دي یو 3 3 له 3 څخه چې 2 کم کو دی یو پر د خپل مخرج 3 اوس به راځي له مساوي مخرجونو څخه به یو مخرج نیسئ او صورتونه به په خپل منځ کې جمع کوئ یعنی 9 جمع یو یو چې جمع کو دا کېږي 8 پر خپل مخرج 3 که چیرې تاسو وګورئ دا کسر غیر واقعي دی صورت چې له مخرج څخه غټ دی باید واقعي شکل ته واړوئ څنګه به تاسو یو غیر واقعي شکل په واقعي شکل اړوئ تاسو به د کسر صورت راواخلئ پر مخرج به یې تقسیم کړئ یو 3 3 2 3 شپږ 3 3 نه به ډېرېدله 2 3 شپږ دلته 2 باقي ورکوئ نو وروسته به داسې کوئ چې دا باقي عدد چې دی دا به پر صورت لیکئ دغه تاسو چې کله دغه عدد صورت مو پر مخرج وویشله بیا به تاسو راځي دغه غیر واقعي جواب چې دی په واقعي شکل به اړوئ څنګه به دا غیر واقعي شکل په واقعي شکل اړوئ دا صورت چې مو راواخلئ پر مخرج یې ویشو دلته که تاسو ته نه معلومیږي دلته بیا واضح تشریح کړو یو 3 3 2 3 شپږ 2 باقي ورکوئ اوس دغه باقي عدد چې دی دا به تاسو پر صورت لیکئ دا مقسوم علیه عدد به په مخرج کې لیکي او خارجي قسمت صحیح برخه به دا خارجي قسمت په صحیح برخه کې لیکي دا و د دغه کسرونو حاصل یعنی دغه 2 کسرونو جمع حاصل چې دی هغه 2 صحیح 2 پر 3 دی په دغه شکل سره تاسو کولای شئ د کسرونو په منځ کې عملیه اجرا کړئ یا مثلا دا 2 مثال چې تاسو ګورئ دلته موږ لرو و یو جمع یو پر 15 جمع کوي له چا سره د یو منفي 3 پر 15 تاسو دا کسرونه په خپل منځ کې جمع کوئ حاصل پیدا کړئ تاسو به اول صحیح برخې د منځه وړئ اول به د عدد په مخرج کې ضربو یو 15 پر 15 چې یو جمع کو د شپږ خپل مخرج یې مېروي 15 یو 15 دا بیا منفي ده یو 15 د بوله حاصل څه به صورت منفي کوي یو 15 له 15 څخه 3 کم دي دا 2 پر 15 اوس به راځو د مساوي مخرجونو څخه یو مخرج مشترک لیکو او صورتونه به جمع کو یعنی شپږ جمع 2 شپږ 2 چې جمع کو دا کېږي 8 پر 15 که موږ وګورو د کسر جواب چې دی غیر واقعي شکل یې واخیستی باید په واقعي شکل سره واړوئ څنګه به یو غیر واقعي شکل په واقعي شکل اړوو د کسر صورت پر اخلو پر مخرج به یې ویشو یو 15 2 15 لس بیا ډېرېږي یو 15 نو لا تاسو چې 15 کم کو 3 باقي پاتېږي بیا به تاسو راځي باقي په صورت لیکئ مقسوم علیه عدد په مخرج لیکئ خارجي قسمت په صحیح برخه کې لیکئ یو صحیح یو پر 3 د دغو کسرونو حاصل دی یو صحیح 3 پر 15 په دغه ډول به تاسو د کسرونو په منځ کې عملیه اجرا کوئ نو خدای دې وکړي په دغه مو باندې پوه سوي یاست دا د هغه کسرونو جمع موږ واضح کړل کوم چې مخرجونه یې سره مساوي له توجه څخه مو مننه